څکه زرداد دی پریشانه خیر دی یاره په دا عثمان باندې پیسې باندې د روزانه ورځم راځم لیکن یاره کس ما پیسې نه راکړي یار کوم عثمان زموږ عثمان او یار څو دی 1.5 لک روپۍ پر باندې دی یار څه وایې او خدغه دی د عثمان زوی دی د عثمان زوی ته ووایه هغه به پلار ته ووایي څه دا زوی دی هو دا زوی دی د عثمان زوی ته راسه چیز دی یاره ته د عثمان زوی راسه پر پلار باندې ما پیسې باندې دي دا ته ورته د دا سړي پیسې خو ورکړه تا زما په پلار پیسې باندې دي هغه ته در کوم بله وارې زما پلار ته ووایه نه ښه پیسې ته راکړې نو کله بیا راکړې ته قسم را سره وکړه ته زما پلار د پیسو بیا مه وایه بیا پیسې زه در کوم زه قسم در سره خورم نن نه بعد ستا پلار ته زه د پیسو هغه نه وایم ته پیسې کله راکړې دا سړي در مخه د قسم وخوره زه بیا ستا پلار د پیسو د نه وایم شراب خانه زه قسم خورم ستا تر مخکې له نن نه بعد زه د دغه پلار د پیسو هغه نه وایم ښه ته پیسې کله راکړې اوس لا زه کښېنه یم زه غټ سم زه یې وګټم بیا به تا د خپلې پیسې ورور در